سالم راکړه زما د پلار یو نوم دی زما د ورور هم یو نوم دی ساري مړه هغوی څوک نه پېژني او زما ورور خلک پېژني بایلانو چې کوم ستاسې خبرې کوي لیونی شوي بده خبرې ده کنه اوس په لاره ګڼېږي الله دې بېخته ګڼي بس ستا ګڼي وغورځوه الله دې لیونی کړي دلته څوک دي زموږ څخه نه بېغېږي نور څوک دي دلا ته چېرته ځې زه خو تاسو کر روان وم پلار دې ویل هغه خاورې راوړې وایي دا به وایي خبره ورته کوم دا څوک دي دا مې ورور دی څه وکړو نو بس ښه دا درته السلام علیکم دا څوک دی دا جنۍ دا زما ملګری دا نوم یې دی رڼا دا رڼا کوم دی رڼا څه وایي د ده تیارو دا مخ ښکاره که که نه ګوره ماشاءالله 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 به ایمان چې دا خو تاسو دواړه داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې تندر نیولي ته وګوره ته څنګه نه خوشحاله شي چینچي مې راوله نه چینچي راغله مې راولې بس مونږ ځو ناوخته دي چېرته روان یې ته دا مونږ هسې راغلو چکر نه ده ضرور د مې دروغ یم دا مونږ کره بوځي که پیسې مې سیم په کار یې خو ووایه ګورې کیرس ما کو بیا بل ځل نه پیدا کې زه دا دې اوس سره شته نه مونږ کار له روان یو او بټوم رانه پورته پاتې شوه ته داسې کار وکړه چې دا دې ملګرې ده دا یې ورکړې ده که نه بلې چالې خوارې سو هو زه یم دا زمونږ دا سنډام دغسې بې واده ګرځي او الله نو داسې حساب دی که نه دا خیر شرمېږي خدای چاله نه ده ورکړې مرچکي خان پېژنې مرسکي کوم ډوډۍ کې چې خلک خوري هغه وایي نه مړه هغه مرچکي نه د دې د ډول مرچکي نوم دی امکه دا د هغې خور ده دا سوالګرې مړه وایي پیسې راکړه نو موږ ته موږ په خپله زمیندار خلک یو غریبانان یو تاسو چې ورته نیمه ګنټه تېره سم ورکړه که نه دغه ولې یو 5 روپۍ دې ورکړي ده ولې 5 ورکړله زه صحیح ده دا چېرته دی زه هلته خاوره ده لږ خورې زه سره لړ شم نه زه خپله لار خیر دی مړه ځه که نه یاره دوه جینکۍ وې که نه درلم که نه یاره هغه یوه خو تیار د انبرګل کباب او دا بلو سره سپینه ډوډۍ وه دا ولې لاله ته خو نن داسې پریشانه یې د دې نه مخکې خو ما ته چېرته هم داسې په پریشانۍ کې نه وې لیدلې هېڅ هم نشته بس هسې مې طبیعت له ګډوډ دی بیا دې څه چل کړی جواري دی بېله لکو څنګه یم درته مې وویې که نه چې هېڅ هم نشته یو خو لکه د پولیس والو بس سم تپوسونه بیا شروع کړي وی خیر دی لالا خیر چې په زړه یې سوی ما ته وایي زه ستا هم ورور یم او هم د خور یم خدای ته وګوره بس دی که نه په ږیره کې دې سپینو لګېدو تر د کومې پورې به ته کله به چرګان جنګې کله به جوارې کې کله به څه کې کله به څه کې لالا خدای ته وګوره دا پرېږده ځان له دا کور آباد کړه تر د کومې پورې به زه ستا خدمتونه کوم یم ته هم زما په خدمت باندې تنګه شوې الله دې نه کړي چې زه به ستا په خدمت باندې تنګېږم زما مشرور وي خو لالا یو نه یو ورځ خو به هم جینۍ یم زه دې کوره ودېږم که نه نو زه دا غواړم چې زه تا له چېرته کور آباد کړم نو زه به بیا واده شم نو زما به هم لږ په سکون ژوند تېرېږي او که نه اوس ته ما واده م کړې که نه او ته دقسې دې کور کې یوازې ناست دی نو ناسته به هلته یم او زړه به مې دلته تا سره نو چې دا خبره ده خورې چې کور راله آبادول غواړې نو بیا دغه ملګري سره د خبره وکړه د ما نه واده که نه وی الله ملګري سره ستا د واده هغه عثمان پېژني ډېر ښې پېژنم دغه تشپاڼې به لا څوک نه پېژني خوش دې ته شي دا خبره ته کوم خو دا خبره دې په دې ځای پاتې چاته بارونه کې ښایي دا جینۍ پلار نه هېڅ چاته نه کوم صرف حجره او جومات کې به یې وایم نور خو چاته نه وایم
هغه خو وی دا زما د ماما په شان تا تر ماما په نه څوک ګوري هغه په عثمان باندې مینه ده و د خدای تعالی کم بخت د واده نه مخکې هر جنې د سړی خور می لور می د ترو لور می د ماما لور می وای الله یا خدای پاکه بس ته کله چرته کونډه رونډه بلو ګور مغه ستا په دې کې مطلب نه ته خو بس وی چې پیغله جنې را لوسه مو که بس توس ظلمینی لالا ډیر مودو نه ولې په ما کې څه چل دی خود تکړه ما شاء الله ما خو د ته وی چې وخته خدا چل پینېږي خدای مې دې په هغې باندې څه کې داسې جینۍ بدلو کومه ستا چې دا کوم جیدادونه دي که نه دا چې ته خلکو ته وښیې تاله به خلک د هغې نه په سول چونګه خشته جینۍ درکړي خو دا چې هغه تا سره واده نه کړي ول چې هغه په عثمان باندې مین ده کوډزې ډوزې دې واورېدو دا به د هغوی خبره پکې شوي هغه رښتیا وایي که نه چې د ښځو پوزه نه وي چاته ګن به یې خوړه وای الله دا ما اوس داسې څه خبره کړه چې وایي د ښځو پوزه نه وي پټې کم دی هغه خو ما شل ځله ګاڼه کړی مخکې ته اخلم ته څه خبرې دا دونه خرچې چې کېږي ته د زور نه څه خبرې وای خر کډو به تا د پلار نکاح غاډو کې م خرڅ کړي دي خرڅ کړي مې نه دي کمبختې خرچې سې واچوې دې خوا په کلي علاقه کې ترونه تربوران دي څه خو به کې که نه هېڅ خرچې هم نه دي سیوا شوي زمونږ د خوراک څښاک دا نه خرچې نشته ته خو یې بار وخوري چې کله ځان له یو روټۍ ور واچوم هغه زما 2 وخته کېږي خو ټول عمر د تمانچو شوقونه تا کړي دي د چرګانو شوقونه تا کړي دي مدام جوارۍ ته بېلوي چې کومه لوبه تا کې نشته یا لالا تا به مونږ خیر ته روانې یو نه یو ورځ به ځان له چوپړۍ خښو د هغې ورځې انتظار کوه یاره خورې یو خو چې نصیحتونه شروع کړې که نه په دې سر راله در کې ګوره هارونه ته د مور مونږ کره رولېږه که نه هسې نه بل چاله مې بابا ورکي نه خپله دا خبرې مه کوه ولې به دې بل چاله ورکوي ما مور سره خبره کړې ده نو چې مور سره دې خبره کړې ده هغې څه ویلې هغې ویل بچی وی ته هفته نیمه صبر وکړه زه پسې بیا لاړه شم ستا خبره صحیح ده هارونه که ته زما نه شوې نو زه به مړه شم نه ښکلا دا خبرې مه کوه ته به زما او زما مینه او که ته بل چا شوې که نه نو زه به په هغه ورځ مړ یم ستا نه بغیر زه امید هم نشم تېرولی ګوره هارونه د کهل زمام دی نه راله روټۍ خوند راکوي نه راله کور کې ناسته خوند راکوي بس ټول عمر تا سره تېر کړم چې ولې ته نه یې که نه نو والله د زندګۍ مې خوند مزه نه وي ګوره ښکلا تاسو مالدار یې او موږ غریبانان یو ستا مور او پلار به زما رشتې ته غاړه کېدي او که نه ما سره دا غم دی ولې غریب د خدای بنده نه دی څه وکړم مکله زه تا سره په مینه کې ژوندګړه کې هم وخت تېروم ته خو زما د زړه دنیا یې بنګړي زه نه غواړم زه د رب نه صرف تا غواړم چې دا نشین خشاک دې راوړي دي چې څنګه بچې تیاره شي ولې دا سلنډر چې مې پرونه ډک کړی ولې بیا ختم کړو سلنډر مې ختم کړی نه دي هغه مې ایښې چېرته باید باران شي خشاک نی هغه مې هغې له ایښې دی نه یاره ما ته پته ده بېګا به کولو پرېښي دا بوی چې و که نه نو ما یې څه لوبه ده تېره زور نه څه خبرې به خدایه نو کولو به مې پرېښوستونه کوټه کې ځای په ځای دان تانه غارونه دي ما وی چې دا کوټه راته لږه ګرمه شي کوټه خو زه هم ګرمول غواړم ګوره خورې کور چې کوم دی دا د ښځې نه سمیږي او دا خاني به راله ته غرکه او پرکه کې دغه شان کله به د سلنډرو خرچې او کله به یو خرچې او کله به بله خرچې نه نو دا راته وایي دا زموږ خانې کې پاتې څه دي خاني خو تا واغېسته په ډب دیله وکړه ویم خورې په یو ځل بیا درکه خیري ته ووایي نه غونډ ارمانونه پوره کړم په موبایل کې مې ګیم دا کړي پیسې مې جمع کړي دي او د چیړې کم مې ورته ایستی چې یو پیره مې یو ګیم ولګېد که نه بیا وګوره ما ته دا خپل قسمت معلوم دي یا لالا تا په ټوله زندګۍ کې وګټل نه او ودې بیلل دا ستاسو د ښځو خبرې قسمت داسې قسمت هغسې قسمت خو هغه هوښیاران وي که تکړی خر دی بس مونږه ښځې خو ګناهګار یو که تاسو سړي هر څه کوې که نو بس تاسو سم یې او که مونږه ښځې ښه شریف هم ناست یو نو مونږه ګناهګار یو یاره ما خو یو کپ چای به راله پخه کړي خو زه هم چاته بار به اوس کوم و په تا زما د لاس خولې پخلې ځي خو نه لګي بس لاړ به شېر رضا خان هوټل کې به کښېني چای به وڅکي کور ته چې راننوځې که نه
کور ته چې رانوځي ورځم په ما باسې وي زهر راله تیار کړه چې زهر ولې تیاروم نو بیا به لاړ شي بار به وځي خو د دې نه پس ما ته چې په حق کړه نو بیا وایه سکه رضا خان ټول کې سکه ورکوه پې 200 هغه تا سره ډېرې شوي دي